امریکا بیا څه کړي. سلام، ستړي مشي، وخت مو بخیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا 20 کلن ماموریت په افغانستان کې د 13 اگست میاشت کې پای ته ورسید او له دې سره سب افغان حکومت چې د امریکا ملاتړ ورسره سقوط او طالبان واک ته ورسېدل، چې په دې سره په افغانستان کې ستونزې هم پیل او دا هیواد یې د یو بحران په لور ټېل واهه. اوس تازه امریکایي سناتورانو په خپل دولت غږ وکړی چې له افغانستان سره دې مرسته وکړي او د دوی اخلاقي مسؤلیت دی. دوی سناتورانو ویلي د امریکا د دولت اخلاقي مسؤلیت جوړیږي چې له افغانانو ملاتړ وکړي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.